محترم ورونو، اوس به د سفر او مسافر دعاوی او آداب درته بیان کوم. سفر په لغت کې د یوې مسافې و قطع کولو ته ویل کیږي، خو دلته په شرع کې د سفر څخه هغه سفر مقصد دی چې په هغه سره شرعي احکام فرق او تغییر کوي. مثلا د 4 رکعتیز لمانځه کمیدل، د روژې د خوړلو او ماتولو اجازه، تر 3 ورځو پورې د موضوع د مسح اوږدېدل، د جمعې او د اخترو د لمانځه ساقطېدل، د اضحیې معافېدل یعنی د لوی اختر د اضحیې، او د حر ښځې دپاره بېله محرمه د دغه اندازې سفر حرامېدل. سفر عادتا پر 2 قسمه وي. اول هغه سفر چې خاص د دینی امورو دپاره وي، لکه حج، جهاد، د علم طلب، د علماو، صالحینو، دینی ورونو، اقرباو او دوستانو د ملاقات او لیدلو دپاره، چې دغه سفر د هغه خپل مقصد سره مطابق یا فرض وي یا واجب یا مستحب وي، چې دغه سفرو په هر قدم کې ثواب او درجه حاصلېږي. او دوهم قسم سفر هغه دی چې خاص د دنیوي امورو دپاره وي، لکه تجارت یا د رزق پیدا کول، یا خاص د تفریح او خوشحالي دپاره وي. مګر د پوه او عاقل سړي دپاره دا ښه او مناسبه ده چې په دغه دنیوي سفرو کې هم د دین او خیر نیت ولري، ځکه چې د دنیا ټول کار او بار د دین او خیر په نیت سره عبادت حسابل کیږي. مثلا د تجارت دپاره په دغه نیت سره د کوره ووځي چې د هغو کسانو دپاره نفقه پیدا کم چې شریعت د هغو نفقه پر ما لازمه کړې ده، او که بیا تر دغه نفقې زیاتې سوې هغه به انشاء الله تعالی د خیر په کارو کې مصرف کم. په دغه نیت سره دغه تجارتي سفر عین عبادت وګرځېدی. ورونو، فقط په نیت سره سفر او د هغه اقسام په ښکاره او واضح ډول سره معلومېدلی شي.